د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي که امریکا له موږ سره دوستي کوي موږ هم دوستۍ ته لاس ورکوو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي که امریکا له موږ سره دوستي کوي موږ هم د دوستۍ لاس ورکوو. عباس ستانکزی وایي ټرمپ باید له طالبانو سره د تعامل نوې پالیسي جوړه کړي او زموږ لخوا ورته میدان خلاص دی. دوستي او دښمني دوامداره نه وي. همغسې مو چې پرون له شوروي سره جنګ وکړ، میلیونونو کسان مو قربانیان ورکړ، خو نن مو له روسیې سره ښه روابط لرو. امریکا سره مو هم 20 کاله جنګ وکړ، خو نن غواړو ورسره ښه روابط ولرو. ټرمپ دې رامخکې شي، موږ هم ورته وړاندې کیږو. شیر محمد عباس ستانکزی همدارنګه چې د ډیورنډ کرښې ته د سرحد لفظ استفاده کوي، په کابل کې له مدرسې د ملایانو د فراغت په یوې غونډه کې پاکستان ته په اشاره وویل که ته د احمد او محمود په نومونو توغندي لرې، موږ هم په همدې نومونو اټوم بمونه لرو. د ښاغلي ستانکزي اشاره ځانمرګو بریدونو ته ده او پاکستان ته یې خبرداری ورکوي که 15 تنه مې درپسې واستول بیا به دې څوک په بحر هند کې هم نشي ټینګولی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.